بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. په دې ویډیو کې تاسو ته د یو څو خوبونو تعبیر کوم. جالب خوبونه دي. یو خوب ده یو چا څه کوژدن کړی، دغه وایي چې خپل واده مې په خوب کې لیدلی، ښه معامله د واده هر څه ښه پروګرام وي، خیر تیر شي، آسان وي، اسونه او سپي وي. او بل خوب ده وایي شیخ ادریس مشهور عالم، دغه مې په خوب کې کتلی چې بیان کوي د سورت طه وایي فضایل بیانوي. او بل وایي چې د ودونو مراسم ډېر په خوب کې ګوري مور مې. او بل خوب ده خامې وریجې وایي په خوب کې ډېر خورم. او بل وایي نیکه مې څلور ورځې مخکې وفات شوی، هغه مې په خوب کې لیدلی. نو دا خوبونه تعبیروو، اخره پورې مو سره پاتې شي. او راځو اول خوب ته. وایي نیکه مې څلورمه ورځ ده وفات شوې ده، مونځګزار و، اذانونه به یې کول. خوب کې وایي نیا ته دې د زیتونو ستنې وکړه. وایي زه لګیا یم دغه ستنې ورته کومه، دوایي ورته ورکوم. هغه وایي زیتونو ستنې ورته وکړه. زه ورته وایم څه اندازه یې ماته وښیه، څو سیسي. نو دا نیا دې که څه تکلیف لري، که مریضي لري، څه تکلیف لري، او کیدای شي د همدې مریضي نه ده ستاسو نیکه وفات شوی ده، د پښو درد وي یا د ملا درد وي یا نور فالج وي، دې ټولو ته زیتون خو ښه ده. زیتون کې شفا ده. او زیتون په قرآن کریم کې هم ذکر شوی ده، دوه ځایونو کې. او انځر یو ځای کې ذکر شوی. نو علما او حکیمان دوی وایي چې دې نه که یو نسخه جوړ شي د زیتون د دانې او دوه حصې او انځر یوه حصه، یا د دې زیتون د غوړ تیلې او انځر هم ورسره یو ځای شي او دا وخوړل شي، نو دا دوه حصې د زیتون یو حصه د انځر وي. نو دا وایي شفا ده په دې کې، د شفا په نیت باندې ذکر شوی ده. ځکه قرآن کریم کې زیتون دوه ځلې ذکر شوی، انځر یو ځلې. نو هغه زیتون به دوه حصې اخلي، انځر یو حصه. او که دا څوک استعمالوي د نسخې په شکل باندې، دا دانې که همداسې خوري یو ځای، هغه یو حصه دا دوه حصې، او یا که د دې وچ خوري یا تیل خوري، نو دې کې انشاءالله شفا ده. څه کوم دردونه وي یا تیل په خپل ځان غوړوي، فالج وي، دردونه وي د ملا د پښو، نو انشاءالله څه دې سره فایده کوي. والله تعالی اعلم. دا نیکه مې وایي بیرون باران شوی، موږ راوځو باران ته، وایي زما کوټه یې لږ غوندې خرابه کړې وي. او بیا دا نیکه مې ګورمه، هغه وایي د باران کې په تکلیف شوی. وایي زه ورته خفه کېږم چې ته په تکلیف شوی. وایي نه، چې لږ خپل لږ ځای وښیي، ژامه وښیي یا اوږه وښیي چې لږ ژوبل شوی ده. نو دا ډېر ښه خوبونه دي. الله دې تاسو ته ښه کړي. هغه اول خوب دې هم ښه و، دا خوب دې هم ښه ده. نو یو مړی چې کله په خوب کې کتل کېږي، هغه ولې خوب کې کتل کېږي، د دې باره کې جدا ویډیو شته. چینل کې مې همدې چینل کې ویډیوګانې شته، دې باره کې ښه مفصل خبرې دي چې دا مړی په کوم حالت کې ښه تعبیر لري، په کوم حالت کې ښه تعبیر نه لري. نو دا خوب هم څه ده، نو په دې کې دا ستاسو دا نیکه چې وفات شوی دی، دا شکایت لري چې دا ځای مې خوږېږي. نو معنا داسې ده ضرورت لري دعاګانو ته، نیکو اعمالو ته ستاسو، او ستاسو هغه ته توجه ته چې باید ډېر توجه وکړي، دینداري طرف ته، خپل حق حقوق ادا کول، او د خپل نیا قدر کول، او دغه صفات او دغه عزت کول، او دغه ګرځېدل صحت پسې، او دغه علاج کول، تر څو چې هغه ته هم الله تعالی شفای کامل نصیب کړي، او د نیکه دې دا روح ارامه شي. والله تعالی اعلم. بل خوب ده وایي 3 کاله وشو کوژدن مې وایي کړی دی، خوب کې واده مې وي، ښه پروګرام و، ځان له کور و زموږ، او مور راته وویل چې ورشه اوس کمرې ته دې. نو بیا وایي زه خپل کمرې ته لاړ شم، بیا څو دقیقې هلته کښېنم، او بیا وایي خوب نه راویښ شوم. نو دا سوچونه دي، دا شیطاني خوبونه نفساني دي. شیطاني هغه وخت کیدای شي که په دې کې تا باندې غسل هم واجب شوی وي، د شپې لکه احتلام شوی، نو بیا شیطاني خوب شو. که غسل در باندې واجب شوی نه او همداسې ناست وي او خوب خلاص شو، بیا نو دا بیا نفساني خوب شو، سوچونه شو. دې خوبونه تعبیر نه لري، دا رحماني خوبونه نه وي. څومره ډېر څه ته وګورې، خپل واده و، د مراسمو، د هر څه د یو هم تعبیر کېږي نه، ځکه دا ستا سوچونه دي. خو بعضې بیا حالات دي چې هغه کې بیا دا خوب تعبیر کېدی شي، هغه هر چا مطابق د هغه خوب مطابق بیا هغه تعبیر لري. دا ستا خوبونه چې دي دا تعبیر نه لري. والله تعالی اعلم. وایي اول خوب مې چې پرون ما ویډیو کې تعبیر کړی و، د دا اول خوب چې روژه یې نیولې وه او ماښام لمونځ ته درېدلی و، زر زر وارخطا، او بیا وروسته لمونځ کې په یاد شوی و چې ما روژه نه ده ماته کړې، بیا لمونځ یې سلام ګرځولی و، او بیا خپل روژه مې وایي ماته کړه. نو هغه خوب ما ته پرون تعبیر کړی و. دویم خوب یې اوس لیکلی ده دا ورور، وایي اسان وي او سپي وي. نو وایي ما 3 شپې استخاره وکړل، او په دریو شپو کې ما جلا جلا خوبونه ولیدل. او په اوله شپه مې هغه خوب ولیده چې درلېږلی مې دی، او دوهمه شپه خوب کې 2 اسان ولیدل. زه پر لارې روان یم، دا د اس چې بچیان زما په طرف ته زور وهي، خو مالک د ده دغه اس چې راکش کړی وای، دا چې بچي راکش کړي او زما څخه یې تېر سي،
بیا وروسته یو سپی راښکاره سي دغه سپی زما سره ساعت تېروي خو زه ده ته وایم چې زما څخه تېر سه خو دی نه ایسته کېږي نو دی راڅخه لرې شي نو زما زړه پر وسوځېږي نو زه ورته وایم چې راځه خو دې سر وښوروي چې یا خو نو زه ورته وایم چې چیرې زه کار نه در لرم نو بیا زه به یې په غېږ کې راواخلم خو دا خبره مې لږ په یاد ده او هغه دوه نور اسان هلته ولاړ وي نو دا اس او سپي دې په خوب کې لیدلي دي دا حیوانات اکثر چې کتل کېږي کله کله دا د انسان د نفس یعنی صفات نفسانی باندې تعبیر کېږي یعنی په انسان کې ښه صفات هم ده او بد صفات هم ده نو په همداسې په حیواناتو کې ځینې حیوانات کې ښه صفتونه دي ځینو کې بد صفتونه دي نو اس ښه صفتونه دي دا د اس چې ته ګورې اسونه بچیانې وي نو معنا داسې ستا نفس څه ده اوس لکه ښه طرف ته روان ده لکه اس بچی څه وي نو څه غټ وي ډېر خیر ده پکې نو ستا نفس هم څه ده نو د رمضان په وجه باندې لږ غوندې ښه صفات پکې پیدا شوی ده او دغه سپی څه ده دا بیا د نفس هغه حیواني صفتونه دي هغه بد زباني ده هغه بد کارونه دي بد ملګري دي چې هغوی ته ځان ته نږدې کوي او بد ملګري د دې لپاره چې هغوی خفه نه شي نو د خوب کې ته همداسې ویلي دي چې هغه سپی بیا بېرته زړه دې پرې سوځېږي بېرته یې رانږدې کوي نو په دغه باندې تعبیر کېږي چې ته د بدو ملګرو سره ګرځي او بد ملګري د ځان ته نږدې کوي او د ښو ملګرو په قصه کې دومره نه او هغوی سره رابطه زیاته نه ساتي نو دا ستا لپاره ښه نه ده ته باید نیکو ملګرو سره د ښه رابطه وساتي خصوصا په دې رمضان کې او کوشش وکړي د خپل نفس د اصلاح او کوشش وکړي خپل کار روزګار او ژوند هر څه منظم برابر کړي او د هغه کس ملګري دي چې هغوی ستا وخت ضایع کوي ته وایي دا سپی را سره لوبې کوي نو هغوی نه ځان وساتي ځکه هغوی تا ته به یو شر رسوي لکه سپي سره چې څومره څوک الفت او دغه کوي خو کله یو ضرر خو ترې رسېدی شي او نجس خو ده نو یو ګټه ترې اخیستل پکار ده لکه یو بد ملګری هم انسان وي نو هغه نه یو ګټه که یو شی دې واخیستې او یو نصیحت یو خیر دې ورته راسه او بس خو ډېر زیات ورسره وخت تېرول وخت ضایع کول نو دا مناسب نه والله تعالی اعلم بل خوب مې ولیده وایي یو چا سره ما غوښتل څه کوژده وکړم نو 3 شپې ما سوالونه د خدای څخه کول چې آیا دا زما په نصیب سي نو پر 4مه شپه زه ډېر په غوسه شوم ویده شومه نو ما په خوب کې تکې سپینې اوبه ولیدلې اوبه روانې وې یوه کوچنۍ ویاله وه نو دا ډېر ښه تعبیر لري اوبه په خوب کې لیدل څه کله روانې اوبه وي سپینې اوبه وي صفا اوبه وي که د ویالې په شکل وي یا چینه وي یا کوهي وي نو دا ډېر ښه تعبیر لري په ژوند باندې تعبیر کېږي په ښه ژوند معنا داسې د رمضان میاشت کې انشاءالله د خوب دې کتلی نو دا خو ژوند دې ښه کېږي انشاءالله حالات به دې ښه آینده به دې ښه او خیر کارونه د متوجه شوي لږ ورته په د رمضان په وجه باندې نو انشاءالله ستا مشکلات حل کېږي خو کوچنۍ ویاله وي نو معنا داسې دا خیر کارونه دې لږ زیات کړه نو دا ویاله سیند که سمندر که نو خیر کارونه دې زیات که او د الله نه خیر وغواړه او خپل د نفس اصلاح کوشش وکړه نو انشاءالله ستا مشکلات حل کېږي او کوم څوک چې ستا په نصیب وي یا نه وي دا د الله په لاس کې ده ته صرف خیر غواړه الله نه او دعاګانې کوه د خیر او داسې مه وایه چې دغه دې خامخا زما په نصیب شي دا امکان نه لري دا موږ ته معلوم نه ده چې څوک د چا په خیر ده نو الله نه به خیر غواړو الله ته به اختیار ورکوو استخاره به کوو استخارې مطلب هم دغه ده چې ته الله تعالی ته اختیار وکړې چې یا الله که دغه کار زما په خیر یې ماته مقدر که او ما ورته راضي که برابر یې که راته او که په خیر مې نه ما نه یې وګرځاوه زما زړه ته یې تور که او بل شی چې زما په خیر هغه راته مقرر که نو ستا ته کوم په خیر هغه درته مقررېږي بیا په الله باندې اطمینان ولره او د الله نه ستا خیر غوښتی دې استخاره کړې ده انشاءالله هېڅکله هم داسې کار الله نه کړي بیا ته خفه شې نو که دا کس دې په قسمت کې وي په خیر دې وي کېږي که ونه شو نو معنا ستا په خیر ده ځکه تا استخاره کړې الله ته اختیار ورکړی والله تعالی اعلم نو دا اوس تا د 3 واړه خوبونه چې یو پرون تعبیر شو او د نور نن دې لېږلي دي نو الله دې وکړي چې ستا تسلي حاصل شوې وي والله تعالی اعلم وایي خوب مې لیده مولوي صاحب ادریس وایي مشهور عالم ده د پاکستان وایي بیان مې راوړی وي و یو زنګ ورته وهلي وي څوک یا خبرې کوي یا بیان چالان وي او په یاد مې نه دی خو د سورت طه فضیلت بیانوي چې دا سورت وظیفه کوي څوک وظیفه کوي یعنی وایي په د ملایکو خوشحالېږي که څنګه خو یعنی ملایکه دې نه خوشحالېږي او بیا وایي ښه وظیفه ده دا سورت به څه تعبیر لري نو دا ډېر ښه تعبیر لري الله دې ته ښه کړي ادریس پیغمبر دی شیخ ادریس نه مراد دلته خپله شیخ ادریس نشته بلکې پیغمبر ده پیغمبر ده چې ادریس علیه السلام یو پیغمبر او هغه رښتیا د ملایکو سره د ملګرتیا او ملایکو د سره به ګرځېدل د یو مکانت اصل کړی و د ملایکو سره د ملګرتیا په وجه باندې او الله تعالی قرآن کریم کې ویلي دي چې پورته کړی ده بره نو علماو په منځ اختلاف ده چې دا ژوندی ده که وفات شوې ده که یا په اسمان کې وفات شوې یا په ځمکې قبر ده په دې ټولو مسایلو کې اختلاف ده نو په سورت طه کې څه ده
نو سورت طه هم د ښه ژوند باندې خبره ده، د خوشحالي باندې. طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، سعادت باندې تعبیر کیږي، کامیابی باندې تعبیر کیږي، د الله تعالی ساتنه. نو د ما سورت طه کې چې کوم مضامین دي، کوم مطالب دي، تفسیر وګوره، نو ان شاء الله ستا سر به پرې خلاصېږي. چې هماغه الله تعالی تا ته که مشکلات دي هغه هم رفع کیږي، او که څه خوبیانې دي دغه یادونه وکړه، الله نه خیر وغواړه، او هر څه الله سر ته رسوي، ته مطمئن اوسېږه. نو دا ډېر ښه خوب ده، الله دې ورته ښه کړي. او د دې پابندي زده کوې، نو دا صورت څه وایي، نو دې سره ژوند ښه کېږي، قرآن کریم سره مینه پیدا کېږي، او د انسان د تشویشونه رفع کېږي. ځکه د موسی علیه السلام قصه ده په دې کې، او په هغه کې الله تعالی خاص تسلیګانې ورکړي موسی علیه السلام ته هم، داسې هر یو څوک چې په حق باندې هغه ولاړ وي او د الله تعالی بندګي کوي، نو هغه ته انشاءالله دا ټول خیرونه رسېږي. والله تعالی اعلم. نور خوبونه دي یو څو چې یو کس د کابل نه لیږلي دي، اوازونه دي. نو دی وایي چې مور مې وایي ډېر مراسم، د ودونو مراسم په خوب کې ګوري. نو د ودونو په باره کې ویډیوګانې زما شته دي چینل کې، هغه ویډیوګانې بیا وګورئ تفصیلي. خو ودونه په خوب کې چې کله وکتل شي، دوه حالته لري. که په دې ودونو کې استاد سرود دا بیا ښه تعبیر نه لري، په مصیبت باندې، په مشکل، په سختي باندې، په غمونو باندې تعبیر کېږي. او که په دې ودونو کې چې په خوب کې کتل کېږي، په دې کې ساز و سرود او ګډا دا ونه لیدل شي، بیا ښه تعبیر لري. بیا اکثر وخت سوچونه وي، یعنې تعبیر بیخي لري نه، سوچونه وي، فکرونه وي انسان د خپل اولاد په رابطه باندې. او که تعبیر ولري، نو بیا ښه تعبیر لري، ښه حالت کې وکتل شي، مناسب خوب وي، مناسب شخص سره، نو هغه بیا ښه تعبیر لري، په خوشحالي، په معاملاتو سرته رسېدو باندې تعبیر کېږي. والله تعالی اعلم. بل وایي زه وایي دې خامې وریجې وایي ډېر خوب کې ګورم چې خورم، کس سره غواړم چې زما واده وشي، او ورور مې دغه مخالف ده، او زه وایي ډېر په تشویش یم او سوالونه کوم، د الله نه خیر غواړم. نو وایي هېڅ نه پوهېږم چې دا ولې کېږي نه کېږي، او زه ګډوډ خوبونه ګورم. دا خوبونه دي ټول سوچونه دي، تشویشونه دي، دا یو هم تعبیر کېږي نه، صرف دا د خامې وریجې خوړل دې تعبیر کېږي. نو ته انسان یې، ته فکر وکړه چې ته د خامې وریجې راواخلې او خورې همیشه د ټول په مخ کې، نو تا ته څوک هوښیار خلک وایي، نو د دې معنا دا ده چې ته وارخطا یې، دا پخ شوی نه ده وریځې، ته دې ژوند ته هم ډېر وارخطا یې. یو وخت، یو کار، یو معامله، یو د ژوند یو مرحله راغلی نه ده، تقدیر هغه ته لا تللی نه ده، خو ته ورته وارخطا یې اوس، او ته نه پوهېږې چې څوک ستا په قسمت کې ده. تقدیر په خپل لاس کې مه اخله، ته د الله تعالی بنده یې، ته الله نه یې چې تقدیرونه په لاس کې واخلې. تقدیرونه ټول الله کوي، مقدرات ټول د الله په لاس کې ده. ته د الله نه خیر غواړه، خالي د الله نه خیر غواړه. یو نیک انسان سره یې تمنا یې کولی شي چې کاشکې دا د سره زما واده شوی سړي او ښځې هم دواړو، جلۍ او هلک دواړه کولی شي دا کار چې دعا وکړي الله ته چې موږ ته الله تعالی دغه فلاني کس نیک انسان دی، یا زما خوښېږي، دا زما په نصیب شي. نو په دې کې څه مشکل به نه وي، خو مشکل په دې کې دا چې ته په دې کې واقع شې، بیا ته تشویش وکړې او ته فکر وکړې چې دا باید وشي، او ځان نه خدای جوړ کړې، الیاذ بالله. نو ته خدای نه یې، ته تقدیرونه لاس کې مه اخله، ته هېڅ شی هم نشي کولی، خالي به الله نه خیر غواړې، او سوال به کوې الله نه، که دې خیر کېږي، الله ته به وایې چې یا الله که دا مې په خیر وي، نو بس موږ ښه خوشحاله کېږم، او که په خیر مې نه وي، یا الله چې یو شی په خیر دې نه وي، په ظاهر کې تا ته خیر ښکاري، په باطن کې وروسته بیا تا ته خیر نه وي، نو هغه کار چې ونه شي ښه یي. نو ته وریجې خوراک ته برابرېږي څومره مراحل غواړي، هغه خیشتول غواړي څو ساعته، او بیا اوبه پکې ډېر اچول غواړي، او بیا چې کله وباسي بیا هم د خوراک سره یې اوبه څښل کېږي. نو اوبو نه مراد نرمي، اخلاق، تلاوت، ذکر، قرآن کریم، دا ډېر کوه انشاءالله، تشویشونه دې رفع کېږي. والله تعالی اعلم. کله مطمئن شئ ماته اطمینان راکړئ، او کمنټ وکړئ دې ویډیو لاندې، او سوال مې وضاحت غواړئ هغه مو که انشاءالله وضاحت درکوم. نو هر چېرته چې یاست تر آینده ویډیو پورې تاسو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.